په دې کرونایي ماحول کې کوم کسان باید روژه ونه نیسي؟ سلام لیدونکو، مهمه ویډیو ده نو تر اخره یې وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ډاکټر بهیج عثماني لیکي، زه د دین عالم نه یم او نه هم ځان ته حق ورکوم چې په دینی مسایلو کې وغږیږم، مګر د یو طبیب په توګه غواړم 3 خبرې در سره شریک کړم. لومړی، که تاسو تبه، وچ ټوخی او ځان دردي لرئ او کارپو طبیب در باندې د کوویډ-19 د ناروغ شک کړی وي، خو لا مو د نوي کرونا وایرس ټیسټ نه وي کړی یا مو د ټیسټ نتیجه نه وي راغلی او ډاکټر درته د کرنټین سپارښتنه کړې وي، د روژې نیول ستاسو ژوند ګواښلی شي. د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره ستاسو بدن کافي اوبو او ښو او مناسبو خوړو ته اړتیا لري. تر 14 ورځو پورې روژه مه نیسئ. دوم، که تاسو د نوي کرونا وایرس ازموینه مثبت وي او د ناروغۍ نښې نښانې لرئ، تر 7 ورځو پورې روژه مه نیسئ. ډېر احتمال شته چې په 1 اونۍ کې ښه شئ، خو که ناروغۍ مو وغځېږي نو تر هغې چې ښه شوي نه یاست د روژې نیول مو ژوند ګواښلی شي. دریم، که تاسو طبیبان او روغتیا پالان یې او له نوي کرونا وایرس سره په لومړۍ کرښه کې جنګیږئ او عملاً د کوویډ-19 د ناروغانو په درملنه او پالنه بوخت یې او پوهیږئ چې د روژې نیول مو بدن خوارځواکی کوي، ښه به دا وي چې روژه ونه نیسئ. په دې وخت کې ستاسو تر ټولو ستر عبادت د انسانانو د ژوند ژغورل دي. که تاسو نوی او یا پر ناروغۍ اخته شوي، د زرګونو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. هیله ده چې زموږ دین پوهان د طبیبانو نظر ته په درناوي په دې اړه ټول ولس ته معلومات ورسوي. ګرانو لیدونکو، تاسو د دې ډاکټر د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.